مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو، مونږ وایو چې دا بل انسان د څنګه په تکلیف کیږي دته به زه کم ځای کنده کنم چې د پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغه کنده کې به په خپله پریوځي، کله چې د بل مسلمان ته سازش کو په دغه سازش کې به په خپله ګرفتار کېږي. د نبي علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به پوښتنې له ورته په هغه کافرو کو مسلمانو په هغه مشرکو په هغه یهودیو. تاسو ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسل او تپوس له ورځي راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو لښتې مخکې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ورواړوله کچه غاړې ورله جوړې کړې. نو دی به وایي چې دا لاره ده نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي، چې ښکته ورته وشي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي یا به بیا موږ د پاسه ورته وکړو نعوذ بالله مړ به یې کوم به دې خلاص شو نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان یې بیمار کړو کوې وکنستو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پسې یو کس ولېږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی، هغه خبره کړه ابو جهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی، هغه ابو جهل نو تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو، ابو جهل خوشحالېده ځه چې کوې مو ته کنست دی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبريل علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاک پیغمبر مخکې لاړ نشي ولې وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی، په لاره کې کوې کنستی سازش یې درته کړه مخکې لاړ نشي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو ابو جهل خبر شو وی نبی علیه السلام د کور خواته را رسېدلی خو واپس روان شو، بیا واپس شو هغه ډېر زیات وارخطا شو ښه دې زما کور ته رانږدې شي بیا څنګه واپس شو. دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه چې د کور نه یې رامنډه کړه دا تېر چې ما په لاره کې کوې کنستی دی چې رامنډه کړه بس په هغې کوې چې خپه کې خو په خپله ورته ښکتله ویې مه کنه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوې په غاړه لار شي، رامنډه کړه په کوې چې خپه کې خو په خپله ورته ښکتله چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی، ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی. خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي، چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو، ابو جهل د کوی نه ایستلی کېږي. خلکو وس یې وکړې ابو جهل ورته ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه، نور راله تکلیف راکوئ، د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ، په خاورو کې خو نیم پټ کړمه، نور تکلیف راکوئ، تاسو ما نشئ ایستی، تاسو کو ډېر وس یې وکړئ ما نشئ ایستی. وایي څنګه؟ وایي ما به هغه څوک وباسي چې چا ته ما دا کوی کنستی، هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي بل څوک ما نشي ایستی، هغه پسې سوال جواب وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلی شو وی ابو جهل وایي چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نشي ایستی، راشه هغه وباسه. نبی علیه السلام ډېر مهربان و، ډېر رحم دل و، په زړه ډېر زیات نرم و، ډېر زیات نرم و. وایي ټیک ده اگر چې دا کوی د ما ته کنستی و، اگر چې دا سازش د ما ته کړی و خو زه به یې وباسم، هېڅ خبره نه ده. چې د کوی غاړې د نبی علیه الصلاة والسلام راغی عمر ابن هشامه روباسم دی خو یو شرط په زما منې، یو شرط نه چې څومره شرطونه وایي ټول درله منمه خو ما د دې کوی نه خلاص کا، دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه خو د دې ځای نه مې خلاص کا. وایي څه شرط دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وایي شرط مې دا دی چې راودي باسم په ما به ایمان راوړي، په ما به ایمان راوړي، الله به یو مني، ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني، ایمان به راوړي. وایي زه یوازې نه دا ټول کوم مې وپته ایمان راوړي خو ما د دې ځای نه وباسه، ایمان در باندې راوړم وعده مې در سره. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک ښکته کړو چې ابوجهل لکه دې کوکه بره د دوی نه راوخېږي چې بره راوخېږو که نه چې څنګه ووتو نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل یاره څه لوی جادوګري ښه څه غټ جادو دې کړی و، ستا د جادو مقابله نه کړي. ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بې لارې کړي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي. کوم انسان چې الله بې لارې کړو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی. نو ابوجهل چې څنګه د کوی نه راوکاږو یاره ډېر لوی جادوګري ښه غټ جادو دې کړی و، غټ جادو دې کړی و. الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو نبی علیه الصلاة والسلام ته سازش چاته جوړ کړ نبی علیه السلام د کوی ورته ولو الله پکې په خپله ګرفتار کو. ولا يحيق المكر السيء الا باهله چاته چې بد تدبیر کو په دې تدبیر کې په خپله ګرفتار کېږي، چاته د کند کنسته په دې کند کې په خپله غورځېږي، بل ته کندې مه کنه، بل لخپې مه وهه، په خپله به رسوا شي او ذلیل بشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان ګناه کوله او په کجاو کې دن نه کوله، دن نه تاسو مخکې لیدلي کجاو باندې به پردې یو ډولۍ غونته به وه،
د خلکو نه دا ګناه په دې کې جاوه کې دنه په دې ډولۍ کې کوله په ګوټ کې کوله خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود نبی رسول الله فرمایي الله تبارک وتعالى به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کی دغه دا ګناه پټه کوله د خلکو نه پټه کوله هم مقصد په دې ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو الله تبارک وتعالى به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کی اگر چې د خلکو نه پټي